الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو مستمعینو مشاهدینو او د پیغام ټي وي او تلویزیون مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د نن موضوع ده حیض او نفاس، چې دا هغه دوه قسمه وینې دي چې په طبیعي طور سره د زنانو نه خارجیږي او بهیږي. اول دا چې حیض وایي څه ته؟ حیض هغه طبیعي او جبلي وینه ده چې د صحت او د روغتیا په وخت کې د زنانه نه د ولادت نه بغیر په عامو اوقاتو کې هغه بهیږي او خارجیږي د رحم نه. او دویم قسم هغه د وینه د استحاضې یا استحاضه. دا هغه وینه ده د زنانه د مرض د وجې نه د هغه نه خارجیږي او بهیږي، چې کله په هغه کې څه مرض وي څه علت وي، نه د صحت په وخت کې. د حیض او د استحاضې د وینې ترمنځ فروقات شته، فرقونه دي، ځکه د حیض وینه هغه وي ټینګه په خلاف د استحاضې د وینې. دویم دا چې د حیض وینه توروالي ته مایله وي او د استحاضې وینه هغه خالصه وي او سره، لکه د یو سړي چې پوزه ویني شي او دغه د پوزې نه سره وینه روانه شي، دقه شانته وینه هغه د استحاضې سره او پاتې شو د حیض وینه هغه ټینګه وي
چې قطرې پکې داسې قطرې شانته پکې وي او د استحاضې وینه چې هغه نرمه وي، لکه یو د زخم څخه چې کله وینه هغه وبهیږي. غالبا د حیض وینه هغه بدبویه وي، بدبوی کوي. د استحاضې وینه عادي وینه وي، بدبویي نه لري. او پاتې شو دا خبره چې کله استحاضه ښځه یا حیضه ښځه چې حیضه کله زنانه د حیض په حالت کې وي نو جما په دې وخت کې دی نشي کولی. دغه شانته په دې وخت کې طلاق نشي ورکېدلی، دغه شانته په دې وخت کې لمونځ نشي کولی، د بیت الله نه طواف نشي کولی، د قرآن کریم تلاوت نشي کولی، په جومات کې درنګ نشي تیرولی او پاتې کېدلی. او دې ته ورته بعضې اعمال دي چې هغه به په دې وخت کې د حیض په دوران کې زنانه نه ترسره کوي، دارنګه روژه نشي نیولی. په خلاف د استحاضې، د استحاضه په حالت کې مونځ به هم کوي، روژه به هم نیسي، کوروالی هم کولی شي، مسجد کې هم درنګ تیرولی شي، قرآن کریم تلاوت هم کولی شي، طواف هم کولی شي، دا ټول اعمال هغه ترسره کولی شي، په خلاف د حیض د حالت چې په دې وخت کې بعضې داسې مسلې دي چې د هغه نه به دی ډډه کوي. پاتې شو د حیض لږه موده، هغه څومره ده؟ کم عمره زنانه چې د 9 کالو نه کم عمر وي نو په هغې باندې حیض نه راځي او هغې ته حیضه نشي ویل کېدلی. چې کله 9 کاله یې پوره شي، د 9 کالو نه اخواته هغه بیا حیض ورباندې راتللی شي. پاتې شوه د حیض هغه زنانه د عمر هغه تعیین وشو چې 9 کاله یا د 9 کاله اخواته 11 12 14 14 ځکه ښځه غالبا په 14 کلنۍ باندې دی بلوغ ته رسیږي او هلک هغه په 15 کلنۍ باندې بلوغ ته رسیږي، خو حیض هغه مخکې هم راتللی شي د بلوغ نه. او عام عادتا د بلوغ نه بعد زنانه باندې حیض راځي. د حیض کمه موده هغه د قدرمنو 1 شپه او ورځ چې 4 ساعته جوړي، او کله چې د دې نه کمی 1 شپه یا 1 ورځ یا 20 ګنټې هغه ته بیا استحاضه وایي. او د حیض زیاته موده هغه 15 ورځې ده چې کله د وینه د زنانه د 15 نه زیاته هغه دنه خارجي بیا هغې ته استحاضه وایي. او پاتې شوه د 2 حیضو په منځ کې د طهر موده، الطهر بین الحیضتین، دا یو مسله ده فقهي، هغه د 14 ورځې. که د 14 ورځې د پوره کېدو نه مخکې وینه زنانه ویني او ګوري نو هغه بیا حیض نه ده، بیا استحاضه ده. او که د 14 ورځې نه بعد هغه وینه ویني نو بیا هغه طهر دی. نو دې د وجې نه دا مسله په کتابونو کې ذکر شوې. بله مسله په باب د حیض کې چې د حیض اکثره موده غالبا د زنانو دپاره 6 ورځې یا 7 ورځې غالبا، که نه د هرې زنانه خپل عادت وي. او د ښځو غالبه موده
د طهر هغه 23 ورځې یا 24 ورځې بیرته هغه 7 ورځې او 6 ورځې هغه حیض حسابېږي او دې خواته هغه طهر حسابېږي. کله چې د حمل په دوران کې د زنانه نه وینه هغه وبهیږي خارجه شي، نو آیا دا حیض ده او که استحاضه؟ کله چې د حاملې زنانه نه خړه وینه یا زیړه وینه خارجه شي، نو هغه ته حیض نه وایي، بلکې هغه به استحاضه وي د حمل په وخت کې. او بله مسله دا ده چې دا ښځه په خپل طهر باندې چې زه د ماهوارۍ نه پاکه شوې یم څنګه وایي پوهېږي، په څه طریقې به پوهېږي؟ هغه دا د ورونو ښځې په 2 قسمه دي په دې باب کې. هغه دا دی چې په سریښناکه او سپینو اوبو په وتلو سره هغه چې کله طهر وي نو دا به ترې بهیږي، دا یې ولیده بس ته پاکه شوې د ماهوارۍ نه، سپینې اوبو او یا سریښناکه اوبو هغه ترې وتلي. دویم د شرمګاه په وچېدلو سره چې کله وینه بنده شي بس دا پاکه شو د ماهوارۍ. بله مسله هغه دا ده هغه سریښناکه اوبو او یا سپین رنګه چې هغه ټینګې اوبه دي د ښځې د شرمګاه نه چې وځي، نو په دې وخت کې اودسې ماتېږي او که نه ماتېږي، دا یو مسله ده. که چېرته د دې ښځې نه چې کومې اوبه شفافې تکې سپینې رنګي او سریښناکې، نو هغه پاکې دي، په دې باندې اودس نه ماتېږي. که چېرته دغه اوبه خړ وي، رنګ یې خړ وي یا رنګ یې زیړ وي، نو بیا هغه اوبه پلیتې دي او په دې ټولو سره اودس هغه بیا ماتېږي. او که په دوامدار توګه دا د دې نه بهیږي، نو ته په دې پوه شه چې دا نه حیض دی نه بل څه دی، بلکې دا استحاضه ده او د هر مونځ دپاره به دی اودس کوي. پاتې شو دا مسله چې کله زنانه هغه زنانه چې د حیض ورځې معلومې وي او بیا د حیض د ورځې د پوره کېدو نه مخکې دی پاکه شي، نو د دې به څه صورتحال وي؟ نو کله وایي چې وینه بنده سي د زنانه او طهر یې ولیده چې یاره زه پاکه شوم، نو دا زنانه بیا پاکه، ځکه ماهواري هغه نشته. اگر که د دغه زنانه د عادت د ورځې پوره کېدل پکې نشته، خو چې وینه بنده ده او په ظاهره کې وینه نه لیدل کېږي او د دې د عادت خلاف راغله دا خبره، نو دا بیا پاکه حسابېږي، لمونځ به هم کوي او روژه به هم نیسي او د خپل خاوند سره کوروالی هم کولی شي. بله مسله هغه دا ده کله چې د خپلې معلومې مودې نه دغه زنانه د حیض نه مخکې کېدل او یا وروسته کېدل، د دې بیا څه صورتحال وي؟ هغه دا دی چې هغه وینه چې د حیض صفت پکې وي، نو هغه حیض دی، توره وینه، کلکه وینه، بدبویه وینه، که په هر وخت وي، لیکن په دې شرط چې د دواړو وینو په منځ کې د 14 ورځو نه زیاتې هغه وي چې د طهر لږه موده ده، دا مخکې موږ ذکر کړه، او که د هغې نه
کمی وي نو بیا هغه مرض دی، هغه بیا حیض نه بلل کېږي. پاتې شو بله دا خبره چې کله چې د حیض وینه د خپل معلوم عادت نه زیاته او یا کمه شي، او دا کېدلی شي د یو ښځې حیض دی 7 ورځې عادتا یا 6 ورځې، دا ضروري نه ده چې تر اخره پورې د حیض په همدې حالت وي، بلکې هغه د حیض وینه بللی کېږي په دې شرط چې د 15 ورځو نه زیاته نه شي، چې دا د حیض اکثره موده ده، نو دا حیض بللی کېږي. بله مسله هغه دا ده کله چې د یوې ښځې نه ډېره موده هغه وینه ترې بهیږي خارجي، د مثال په طور یو میاشت او د دې میاشتې نه هم زیات 15 ورځې 40 ورځې، نو د داسې زنانو حالات هغه په 4 قسمه دي، دا یاد ساتئ. یو هغه زنانه چې په هره میاشت کې د حیض وخت او موده او د ورځو شمیر هغه پیژني، نو دغه زنانه به د حیض د ورځو د شمیر او وخت موافق کینی، بیا برابره خبره ده که وینه معلومه وي او که وینه نه وي معلومه. دا یو قسم زنانه ده او حالت دی. دویم قسم زنانه هغه زنانه چې په هره میاشت کې ورته د حیض وخت معلوم وي، لیکن د ورځو شمیر ورته معلوم نه وي، نو دغه زنانه به په همغو ورځو کې 6 او یا 7 ورځې کینی، نه به لمونځ کوي نه به روژه نیسي، چې دا د غالبا د حیض اکثره موده ده. دا دویم حالت د زنانه شو. دریم حالت د زنانه هغه زنانه چې د حیض د ورځو حساب ورته معلوم وي، لیکن میاشت کې ورته د حیض د راتلو وخت معلوم نه وي، نو هغه به د هر اسلامي هجري میاشت په ابتدا کې د حیض د ورځو په مقدار باندې دی کینی، نه به لمونځ کوي نه به روژه نیسي، چې هغه غالبا 6 ورځې دی یا 7 ورځې، دا به د حیض شمیرلی کېږي او باقي هغه به د استحاضه هغه شمیرلی کېږي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. دوی تانه تپوس کوي په باره د حیض کې چې د حیض په وخت کې خپلو بیبیانو سره مونږه نزدېکت کولی شو یا یې وکړو، قل ورته ووایه هو اذى، دا تکلیف دی، دا ګندګي ده. فاعتزلوا النساء، په دې وخت کې به تاسو ښځو ته د حیض په حالت کې راتګ نه کوئ، حتی یطهرن، تر دې چې د دوی هغه حیض او ماهواري هغه وینه بنده شي او پاکه شي، او بیا چې کله دوی د حیض نه پاکې شوې، وینه یې بنده شوه، فأتوهن من حیث امرکم الله، بیا به راتګ کوئ د خپلو بیبیانو ته د هغه طرف نه چې الله تاسو له حکم کړی، ځکه ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین. الله مینه کوي دغه خلکو سره چې هغه د الله سره مینه لري، انابت لري، رجوع کوي، توبه باسي، او هغه خلک چې هغه ځانونه پاکوي او د پلیتۍ نه ځان ساتي او د پاکي خیال باندې سنبال خلک. د دې وجې نه د دې زمانې معاصرو طبیبانو هغوی دا تثبیت کړي چې کوم خاوندان د حیض په حالت کې د خپلو بیبیانو سره نزدېکت کوي، کوروالی کوي، جما کوي،
د دې نه ډېر زیات امراض د سړي ته هم پیدا کېږي او زنانه ته هم پیدا کېږي چې د هغې بیا علماو په خپلو کتابونو کې بلکې معاصرو طبیبانو ډاکټرانو دا تثبیت کړې ده چې دا سبب د هغې د بعضې اندامونو د فلجېدلو ګرځي او په دې کې د بعضې جراثیمو د پیدا کېدلو ګرځي او دا یو سبب د نفرت او د کرکې په مابین د خاوند او د ښځې کې ګرځي نو ځکه الله سبحانه وتعالی په دغسې حالت کې د نزدېکت نه منع کړي او په دغسې حالت کې د طلاق ورکولو نه منع کړي او په دغسې حالت کې د لمونځ د ادا کولو د روژې د نیولو د قرآن کریم د تلاوت کولو د بیت الله د طواف کولو د دې نه منع کړي که چیرې یو زنانه وي حج ته ځي حج ته لاړه شي په هغې باندې حیض راغی نو د حیض په دوران کې نو ټول اعمال ترسره کولی شي ما سوا د لمونځونو نه او د بیت الله د طواف نه او کله چې دا د حیض نه پاکه شوه بیا به د طواف قضایي راوړي او د منځونو قضایي پې نشته صرف د روژو قضایي هغه دا راوړلی شي او په هغې باندې د روژې هغه نیول دي په نورو عامو اوقاتو کې ځکه په کال کې 10 ورځې روژه ده او لمونځ په ورځ کې 5 ټیمه دی نو کم از کم چې 7 ورځې د دې حیض وي نو ډېر شی لمونځونه او دا په دې کې د دې لپاره حرج دی او تکلیف د مال او عتاق دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها او فاتقوا الله ما استطعتم او الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې موږ او تاسو ټول پوه کړي او زنانو ته دې الله سبحانه وتعالی د داسې مسایلو د زده کړې او د پوهېدلو او د تفقه توفیق هم ور په برخه کې تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد